ښکلي ماشومانو دا کیسې د یو مرغۍ باره کې ده. سیند په غاړه ونه کې یو مرغۍ اوسېده. یو ورځ سیلۍ شوه خو تیزې هواګانې شروع شوې. د مرغۍ بچی سیند ته وغورځېدو. دې مرغۍ چې څنګه خپل بچی په اوبو کې ښکته ولیدو نو دا ورکوزه شوه او هغه راویستل شروع کړو. د دې وزرې لوندې شوې دا زر واپس والوته او سیند ته کېناسته او خپل فریاد یې ورته شروع کړو. زما دا ماشوم په خپلو چپو باندې د سیند نه رابهر کا. خو سیند د مرغۍ خبرې نه انکار وکړو. مرغۍ ډېره خفه شوه او ورته دھمکي ورکړه چې زه به ستا اټولې اوبه وڅښم او تا نه به صحرا جوړه کړم. چې سیند ته واورېدو نو مرغۍ پورې خندا شروع کړه. که زه وغواړم زه پوره دنیا غرق کولی شم او ته ماله دمکي راکړې چې ته به ما نه اټولې اوبه وڅښې. زه چې څه کولی شي ته هغه وکړه. ښه صحیح ده، بیا اوچېدو دپاره تیار شه. دې مرغۍ په غوسه کې د سیند نه اوبه وڅښلې او لاړه ونه کې کېناسته. دغه شان د مرغۍ بیا به سیند ته ښکته راتله، خپلې مښوکه کې به یې اوبه رشتې او ونه کې به کېناسته. دې سیند ډېر ساعت نه د دې مرغۍ تماشه کوله او ډېر زیات ورته حیران و. ای مرغۍ دا ته څه کې لګیا یې؟ بس ته په کلاره کښېنه. مرغۍ په سیند ځان راغرزه کړی او دغه شان په خپلې مښوکه کې اوبه رشتې او الوته به. سیند د مرغۍ ارادو نه ډېر ویرېدو او تیزه چپۍ وواله او د مرغۍ بچی بهر راوویشتو. سیند په غاړه یوه اونه هغې ته اټوله تماشه کوله. سیند نه یې تپوس وکړو: زه وختي راسې ستا او د مرغۍ تماشه کوم، ته خو د مرغۍ نه ویرېدې، حالانکې ته خو اټوله دنیا روانولی شې. په دې خبره خو د زه بلکل پوه نه شم چې ته ولې د دې مرغۍ نه ویرېدې. زه خو په لږ ساعت کې تام راغورځولی شم او د اټوله دنیا هم غرقولی شم. زه به د دې مرغۍ نه ولې یریږم؟ زه خو اصل کې د یوې مور نه ویریدم، د مور د جذبې نه ویریدم. د مور د جذبې د وجې خو پوره عرش اوړه کېږي او د هغې مخې ته خو زما اډو څه حیثیت نشته. او دې مرغۍ چې په کومه جذبې سره زما د دې سیند نه اوبه څښلې نو زه خو یې ویرولم چې چېرته دا ما چې ته وچ صحرا جوړ نه کړي. نو ښکلي ماشومانو تاسو وکتل چې یو مرغۍ د خپل بچي دپاره سیند سره څنګه جګړه وکړه. مرغۍ خو یو ډېر معمولي شان پرنده ده خو هغې کې دننه د مور یوه جذبه هم موجوده ده. دې نه دا پته لګي چې هر یوې مور ته خپل بچي ډېر زیات خواږي. همدغه شان ستاسو موریانې هم تاسو سره ډېره مینه کوي. چې کله تاسو لون تم نه جوړیږي یا په څه مشکلات کې یې نو هغه تاسو دپاره دغه شان پریشانه شي. نو تاسو له پکار دا ده چې د خپل مور پلار ډېر زیات خیال ساتئ.